سلیمه اورم یې. اصلي زه یوازې غواړم په دې پوه شې چې زه در سره یم. ژوندی اوسې سلیمه، خو زه د چا مرستې ته اړتیا نه لرم. نه غواړم د دې لپاره چې ځان ملامت ګڼې او په ما زړه سوځوي له ما سره اوسې. نه اصلي، اجازه راکړه چې تا سره مرسته وکړم. په رښتیا غواړم چې ستا څنګ کې به اوسم. ډاډمن یم یوه ورځ به ښه شې. هیله کوم ته هم درملنه ومنه. یعنې غواړې زما په څنګ کې اوسې؟ ښه ښوونځی او زده کوونکي هغوی به څنګه شي ښاغلی سلیمه؟ نن دې هم زه په روغتون کې یوازې پرېښودم او ښوونځي ته لاړې. نه سلیمه، نه غواړم خیالونه مې بیا په اوبو لاهو شي. موږ دواړه یو بل ډېر ښه پېژنو. وګوره اصلي، زه تا نه ملامتوم سلیمه، زما په تقدیر کې به هم داسې لیکل شوي وو. نه پوهېږم، زما په تقدیر کې به هم داسې لیکل شوي وو. له تا نشم غوښتلی چې خپل ټول ژوند دې ماته راکړي. ښه ووایه څه کوې؟ زما لپاره ښوونځی خوشي کوي؟ مورې نن وخته راغلې؟ داسې په فکر کې وم، دوکان ته هم څوک نه راتلل. اما هم وغوښتل داسې لیدو ته ورشم. ته دا واخله لیزویه پخلنځي ته یې ویسه، زه هم درځم. علي زویه ته خو ښایي که نه؟ نن په روغتون کې هم ډېر عجیبه ښکاري دی. په ښوونځي کې کومه ستونزه لرې؟ زه نه پوهېږم څنګه ووایم. دننه څوک دی؟ فدوی راغلي؟ جابره شاته لاړ شه، شاته لاړ شه. سهرا زما نوم په خوله وانخلې. مورې صبر وکړه، آرامه اوسه. پلار مې موږ ته زیان نه رسوي. مورې هیڅ د ډار خبره نه ده. ما مې پلار دلته راوسته. څه؟ تا دلته راوستی؟ زویه ته لیونی شوی یې. مورې لومړی لږ ارامه شه، وروسته بیا هر څه درته وایم. یعنې د ګوتمې بیرته په ګوته کولم بسنه نه کوي. یعنې زه باید له ښوونځي او زده کوونکو نه لرې شم. سلیمه اصلي له ښوونځي او زده کوونکو نه لرې کېدل زما لپاره سخت کار دی. پوهېږم، خو باید یوه پرېکړه وکړې سلیمه. زما په څنګ کې د اوسېدو لپاره ته خپله دنده پرېښودلی شي؟
په اصل کې زما پوښتنه غلطه وه. موږ د همدې موضوع له امله تر دې ځای راورسېدو. او بخه زه حق نه لرم چې له تا نه داسې یو څه وغواړم. ته مجبور نه یې چې زما لپاره خپله دنده خوشي کړې. د مجبوریت له مخې هېڅ کار هم ونه کړې. نه اصلې ما د مجبوریت له مخې پرېکړه نه ده کړې. ما خو لا تر اوسه سمه لاره نه ده پیدا کړې چې دا کار مخته یوسم. زه یوازې لږ وخت اړتیا لرم. هیله کوم زما بخښنه ومنه. سمه ده. ما خپلې کوټې ته بوځه. زه ورک شه له کور نه مې ووځه. هغه کارونه دي لږ و چې اوس زما کور ته هم راغلی. پلاره ودرېږه، هېڅ چېرته به هم نه ځې. مورې د پلار حالت مې نه وینې، دی ټپي دی، هېڅ چېرته هم نشي تللی. علي زویه ته پوهېږې چې څه وایې؟ دا سړی یو قاتل دی چې غوښتل یې موږ دواړه ووژني. زویه ته وګوره په سختۍ په پښو درېږي. مه رانږدې کېږه، همالته اوسه، له موږ نه لرې اوسه. پلاره مورې هیله کوم. علي دا څنګه داسې وکړل؟ زویه ته څنګه په ده باور کولی شې؟ ولې دې دا سړی دې کور ته راوستی؟ بالې چغې مه وهه سهرا، هغه ګناه نه لري. پولیسو ته زنګ وهم. علي یو ګیلاس اوبه راوړه. زما حالت خو وینې سهرا، ټپي یم، په خپلو پښو نشم درېدلی. خو که پولیسو ته خبر ورکړي علي به هم له ما سره تباه شي. ته خو نه غواړې چې علي په کوم جنجال کې ولویږي؟ همداسې نه ده سهرا؟ د استانبول امنیتي مرکز. بله وبخښئ تېروتنه شوې. هم ښوونځی او هم د اصلي درملنه دواړه په یو وخت کې نشم کولی. درملنه اوږدمهاله ده، نه پوهېږم څه وخت به هغه ښه شي. ته ډېر ښه پلانونه جوړوې. یو ښه پلان جوړ کړه، بیا به ټول کارونه سم شي انشاءالله. په دې وختونو کې هیڅ چا سره مرسته نشم کولی. فکر دې په ځای نه دی. انسان چې هر څومره اندېښمان وي کارونه یې شاته پاتې کېږي. لومړی لږ ارامه شه، ته کولی شې دا ټولې ستونزې حل کړې. آفرین، همداسې ته هېڅکله خپله بایله مه منه. سخته ده خو ناممکنه نه ده. رښتیا وایې. ته څنګه کولی شې داسې یو کار وکړې؟ که تا ته یې زیان رسولی وای؟ خو مې نه رسوم مورې. زه غواړم تا ته یوه خبره وکړم، هغه دا چې پلار مې اوس د پخوا په شان نه دی، بدل شوی دی. ته څنګه دومره ډاډمن یې زویه؟ په 3 ورځو کې څنګه بدلېدلی شي؟ هو مورې، زه ډاډه یم چې بدل شوی. صبر وکړه، هغه ته لاس مه وروړه. جابر دلته نشي اوسېدلی، دلته یې نشم پرېښودلی. مجبور دی باید هم دلته پاتې شي. د پلار حالت مې نه وینې، په دې حالت کې نشم شړلی. نه کېږي زویه، علي زویه نه کېږي. ګوره مورې، هر څنګه چې وي دا سړی زما پلار دی او په دې حالت کې یوازې نشم پرېښودلی. زه داسې یو انسان نه یم او ته هم نه یې مورې. دا سړی یو قاتل دی علي، یو کس یې وواژه ته هم پوهېږې. ووایې په دې کې څه دي؟ ښوونکیه، ډېر وخت کېږي چې پلار مې اوزګار دی. موږ ته هم پیسې نه دي رالیږلي. د کور څښتن هم کرایه غوښتله، بیا موږ. ولې مو په دې اړه ماته ونه ویل؟
اړتیا نشته ښوونکیه موږ خپله کار کوو نه تاسو باید کار ونه کوئ خو ښوونکیه ومو ویل کار به نه کوئ تاسې باید درس ووایئ دا کار زه حلوم تاسې باید یوې ښې رشتې ته بریالي شئ که د ژوند په اړه تاسو دومره اندېښنه کوئ نو بیا په رخصتۍ کې کار کولی شئ سمه ده ښوونکیه خو تر رخصتۍ پورې به موږ څه کوو د ښوونځیو ترمنځ یوه سیالۍ ده هغې کې ګډون نه کوئ هو کوئ سمه ده یو ځای درس لولو او هڅه کوو تر څو هغه بورس لاسته راوړئ خو ښوونکیه وایي سختې پوښتنې دي کومه لاره کې چې ستونزې او سختۍ نه وي هغه لاره کوم ځای ته نه رسیږي موږ له تاسو سره ډېرې ستونزې حل کړې دا سیالۍ خو هرومرو ګټو زه په تاسې او ټولګا ډېر باور لرم ښوونکیه ټولګا د ټولګا مور ناروغه ده او ښوونځي ته هم نه راځي فکر کوم حالت یې خراب دی تاسې په دې اړه ماته ولې څه نه دي ویلي رښتیا څوک چې خپله دردونو کې ډوب وي خلک به ولې خپل دردونه ورته وایي په هر حال تاسې کور ته لاړ شئ خدایه زه اوس څه وکړم هغه بریالی شو چې علي ته قناعت ورکړي خو پولیسو ته خبر ورکړم علي ته به هم جنجال جوړ شي مورې پلار مې باید همدلته پاتې شي سمه ده خو یوازې تر هغه وخته پورې چې ښه کېږي په کوټه کې به وي او دروازه به یې بنده ساتې سمه ده مورې ژمنه کوم دروازه بنده ساتم پلاره مور مې اجازه راکړه چې دلته پاتې شي مننه کوم زویه د مننې وړ نه ده ته زما پلار یې ته باور نه کوې زویه په رښتیا هم سپی له ما وډار شو او وتښتېده البته چې ډارېږي او تښتي به ځکه چې ته زما زمری یې زویه حیوان خو پرېږده هر څوک درنه تښتي علي ویده شه ښه سمه ده مورې ویده به شم نه همدا اوس ویده شه سبا ښوونځي ته ځې هله زویه مور دې رښتیا وایي ناوخته شوی زه ویده شه ښه شپه پلار جانه تا ته هم ښه شپه زویه ډېره مننه سهرا علي ته خو دې دوکه ورکړه خو زه ښه پوهېږم چې ته څنګه بې رحمه او بې وجدانه انسانیت جابره علي اوس په تا ډېر باور لري خو هرومرو به هغه هم په دې پوه شي چې ته څنګه سړی یې نو د همدې لپاره مانه مننه مه کوه همدا چې ښه شوې باید زر له دې کوره لاړ شي پوه شوې جابره په اصل کې نن چې هلته تللی وم غوښتل مې ګوتمه ورته په ګوته کم خو اصلي وغوښتل چې زه باید دنده پرېږدم اصلي وغوښتل چې دنده دې پرېږدي هو په اصل کې اصله رښتیا وایي دا چې غواړم له هغې سره واوسم نو بیا دواړه کارونه نشم کولی دا ته څه وایې سلیمه ته خو به دې دنده نه پرېږدې که نه د اولادونو په کار کې ځان مخکې لاوه عثمانه سالم خو د تل لپاره خپله دنده نه خوشي کوي
د یو څه وخت لپاره تر هغه چې اصلا خشي دنده پریدي کیدای شي دومره وخت لپاره بې معاشه رخصتي واخلي عثمانه همداسې نه ده زویه که اړتیا شوه همداسې به وکړم پلاره څنګه چې مور مې وویل یوازې د لنډ مهال لپاره لا حول ولا قوة. نورې وریجې درته واچوم عثمانه؟ نه شکرا نه، زه موړ شوم. پلاره که غواړې املیټ به درته پوخ کړم ښه خوندور. املیټ څه ته وایي زویه؟ سم ووایه چې هګۍ درته پخوم. اوس د استانبول ژبه هم کاروې. زه باور نشم کولی چې له پلار سره مې سبا نری کوم. زه اوس هم باور نه کوم علي. فکر کوم چې خوب وینم. ما فکر کاوه تا به نور هیڅ کله هم ونه وینم زویه، خو اوس له تا سره خواړه خورم. کیدای شي یوه ورځ به مې مورم تا وبخي. علي سبا نری خورو مورې. سهار په خیر. یو ځل دلته راشه. ته څه کوې؟ ما سره د څه ژمنه کړې وه؟ مورې څه دي؟ د هغه حالت نه وینې؟ او بله دا چې هغه اوس بدل شوی دی مورې.
یو انسان په دومره لږ وخت کې څنګه بدلیدلی شي زویه؟ هغه تا ته دوکه درکوي. پلاره هله بیړه وکئ، زر کوئ. سهار په خیر لور جانې. سهار په خیر ترورې. سالم سره اصلي دوی کره ځو، که غواړي یو ځای به لاړ شو. نن یې د درملنې لومړۍ ورځ ده، که موږ ورسره واوسو مورال به یې نور هم لوړ شي. سمه ده ترورې، زه مې بکسر اخلم راځم. لورې ته ښه یې؟ رنګ دې بیخي زیړ شوی دی. ښه یم شکران ترورې، د شپې سمه ویده نه شوم، ستړې یم. ته په تماشه زه راځم. لږ پاتې و چې پیدا یې کړو، خو بیا مو هم فرصت له لاسه ورکړه. ملا صاحب دا هم تقدیر دی؟ ها هم دا یې غوښتل چې دا فرصت له لاسه ورکړو؟ هو تقدیر دی. په دې نړۍ کې چې هر څه کېږي هغه د خدای لخوا لیکل شوي وي. یعنې په دې کائناتو کې له تقدیر نه پرته هیڅ هم نشته. خدای هر څه باندې پوهیږي او موږ ته هم اراده راکوي. یعنې موږ انسانان په خپله اراده یو څه غواړو، خدای هم راکوي. په اصل کې موټر چلوونکي موږ یو او موټر هم د ماشین په واسطه حرکت کوي. خو څوک چې ټکر کوي نشي کولی چې ماشین ملامت کړي چې هغه موټر ته حرکت ورکړی، ځکه چې کنټرول یې زموږ په لاس کې وي. هو یعنې والا زه خو هیڅ پوه نه شوم. خلک وایي چې همدا یې په تقدیر کې وو، خو ته اوس هم د ارادې او کنټرول په اړه خبرې کوي. زه خو پوه نه شوم ملا صاحب. البته چې موږ د راتلونکي په اړه نه پوهیږو، خو خدای په هر څه قادر دی. تیر وخت او راتلونکی د هغه لپاره یو شان دی. پوهیږي چې زموږ په تقدیر کې څه دي، ځکه هغه پوهیږي چې موږ په خپله اراده کې کومې خواته ځو. او د تقدیر مسله دومره کوچنۍ نه ده چې دلته یې تشریح کړم. انسان د وجدان غږ اوري، هماغسې کار کوي. باید فکر وکړو چې څه کولی شو. یعنې وګورو چې زموږ په تقدیر کې څه لیکل شوي، همداسې نه ده؟ هله اصلي جانې راځه چې زر دې تیاره کړم. سلیم ښوونکی لاندې په تمه دی. بې ځایه هڅه مه کوه، زه یې چېرته هم نه ځم. اصلي ځان ته زیان مه رسوه. هله هیله کوم موږ ټول تا ته په تمه یو چې ته زر تر زره ښه شې. هغه ورځ به هېڅکله هم رانه شي. تاسو ټول بې ځایه په تمه یئ. هیله کوم سهره ډېره مشله کېږه، هېڅ چېرته هم نه ځم. وای نظم ان زما خبره هم ونه منله. که څه ورسره لاړه نشي هیڅ کار هم نه کیږي.
خاص راغلی یې زه د درملنې لپاره چیرته هم نه ځم د پوښتنې لپاره نه راغلی یم چې درته ووایم ځان تیار کړه وروسته له دې باید زما خبره ومنئ ښوونځی او زده کوونکي دي څنګه هغوی به څنګه شي هره ورځ به څنګه له ما سره تېروي او معلومه نه ده چې درملنه به مې څه وخت خلاصه شي اړتیا نشته چې اندېښنه وکړي یو پلان جوړوم چې تا ته او ښوونځي ته دواړو ته ورسېږم اوس ښکته ځم ته ځان تیار کړه او راشه سمه ده سهرا مرسته کولی شي چې ځان تیار کړم او هو ته دوکان ته لاړه شه هغه ځای خالي مه پرېږده هسې ام سلیم له ما سره دی هغه به راسره مرسته وکړي اوس یو تمرین لرو هڅه کوو چې ته په خپلو پښو قدم واخلې تاسې پر ما ملنډې وهئ زه په خپلو پښو درېدلی نشم خو تاسې وایي چې قدم اخلئ اصلي هیله کوم وګوره زه در سره یم زما لپاره خو هڅه وکړه هله اوس د لاسونه خوشي کوو ته هم هڅه وکړه چې قدم واخلې سمه ده چمتو یې سمه ده زه یې نشم کولی وایم بس دی سبا به بیا هڅه وکړو سمه ده زما لپاره کوم سبا نشته زه نوره هېڅکله هم نشم ګرځېدلی د نن لپاره هم دومره بس دی اصله به یو څو شېبې زموږ مرکز کې آرام وکړي وګورئ ښاغلی سلیمه اصله لوړ مورال ته ډېر اړتیا لري که غواړئ چې په خپلو پښو ودرېږي نو هغه خوشحاله وساتئ او هغې ته نږدې کسان هم باید ترې لرې لاړ نه شي دې موضوع کې تر ټولو لویه برخه تاسې پورې اړه لري هیله ده چې پوه شوي اوسئ پوه شوم نیسان ته کور کې ته چیرته وې احمده خیرت دی نیسان په غوسه ښکارې هو په غوسه یم ځکه نوره ستړې شوې یم زما زنګ ته ځواب نه ورکوې هره شېبه چې چېرته ځې خو ماته څه نه وایې نیسان چې پوښتنه کوم خبره بلې خواته بیایې ته هر ځل ما غلی کوې احمده خو زه په هر څه پوهېږم نیسان څو ورځې کېږي چې زه ایلیف لټوم احمده دا ته څه وایې د هغې انځور مې ورځپاڼه کې ولیده غوښتل مې ځان ډاډمن کړم بیا یې تا ته ووایم خو اوس ډاډمن یم نیسان ایلیف ژوندی ده خدایه ډېر شکر دی احمده بخښنه غواړم حق دې راوبخه ما باید داسې چلند نه وای کړی مه خفه کېږه زه هم ستا د شک لامل شوم ته دې هم حق راوبخه بخښلی مه دی هله نو پورته شه ایلیف چې هر چېرته وي کور ته به یې راولو
زه نه پوهېږم چې هغه چیرته ده او هو که پیدا یې هم کم هغه به له ما سره راشي هغه به موږ وبخي نیسان موږ خو به خپله هڅه وکړو احمده تیر وخت نشو بدلولی خو راتلونکی زموږ په لاس کې دی هغه به په دې ډول قانع کړو خدای دې وکړي چې زر یې پیدا کړو هره ورځ په تیښته کېده هغه په کوم جنجال کې لوېدلې ډارېږم نیسان په دې ډارېږم چې خور مې له لاسه ورنه کړم د آرامېدو لپاره مې درمل ورکړل اوس باید لږ آرام وکړي مننه کوم اصلي بخښنه غواړم زه باید ښوونځي ته لاړ شم هیڅ حیرانه نشوم وګوره تا سره مې ژمنه کړې چې ستا څنګ کې به اوسم ژمنه مې سرته رسوم سمه ده ښه خوب ولرې اصلي زویا زما خبره واوره مورې باز دی نور نه غواړم خبرې وکم زویا دا سړی به موږ ته زیان ورسوي باید پولیسو ته خبر ورکړو که داسې کوم کار وکې بیا تا هیڅ کلم نه بخم نه پوهېږم تا ته یې څه ویلي خو باور وکړه هر څه چې ویلي دي ټول دروغ دي زویا له دومره کارونو وروسته څنګه په هغه باور کولی شي هغه سړی یو قاتل دی هغه سړی زما پلار دی او هو زه هغه ته اجازه نه ورکوم چې تا ته زیان ورسوي خو په داسې یو حالت کې هغه پولیسو ته نشم تسلیمولی زویا مورې باز دی باید ټولګي ته لاړ شم ناوخته شوی علي علي صحرا میرمنې خیرت دی څه شوي هیڅ لږ څه جنجال مو سره وکړه زما لپاره کوم کار شته نه نه دا خبره په خپل منځ کې حلوو په اجازه مو زه باید دوکان ته لاړه شم سمه ده بله ښاغلی سلیمه مېرمن اصله فاصلې څه شوي له کنډه غورځېدلې ده لاس یې ژوبل شوی څه بله بله زما غږ اورې زما غږ اورې غوښتله چې تشناب ته لاړه شي د کوټې زنګ یې وهلی خو کار یې نه دی کړی زموږ ملګري هم وایي چې موږ نه دی اورېدلی وروسته یې غوښتله چې موبایل ته ځان ورسوي خو له کټه لوېدلې وه او لاس یې ژوبل شوی خدایا هېڅ پوهه نه شوم څنګه دومره زر ویښه شوه لږ تر لږه باید 2 ساعته ویده شوی وای اصلي څه شوي ښایي لاس مې اصلي هیله کوم مه ژاړه که داسې وکړي لاس به دې ډېر درد وکړي ډاکټر صاحب تاسې له ناروغانو همداسې ساتنه کوئ موږ فکر کوو تاسو ورسره یئ که نه موږ خپله یو کار کوو په داسې حالت کې هیڅ ناروغ هم باید یوازې پرې نه ښودل شي رښتیا وایي بخښنه غواړم دا زما تېروتنه وه خو ما فکر نه کوه چې دومره زر به ویښه شي په هر حال لاس مې ورته وتړه سلیمه لږه ضربه یې لیدلې د اندېښنې وړ خبره نه ده هر کله چې وغواړي له دې ځایه تللی شي
ډیر درد کوي؟ غواړم تر له دې ځای لاړ شو. هر څه مې چې وویلې زما خبره یې ونه منله. هغه سړی کور ته راوسته. علي پلار وایي بل څه نه وایي. سهرا ستا په حالت پوهېږم، خو چې هر څنګه وي هغه د علي پلار دی، ځوان هلک دی، پلار یې ورته ډېر ګران دی. سمه ده، خو که پولیس یې ونیسي بیا له موږ نه پوښتنه وکړي چې ستاسې په کور کې څه کول، بیا څه ووایم؟ هر ځای کې همدا سړی لټوي. که مجرم سره د مرستې په تور علي هم بندي کړي، کیدای شي جابر په رښتیا بدل شوی وي، هغه به پښیمانه شوی وي. امکان نه لري. جابر هیڅکله نشي بدلیدلی. ما سره یې څه کارونه وکړل؟ تمثیل کوي خو علي په هغه باور کوي. خدایه زه به لیونی شم. زه له دې بالا څنګه ځان وژغورم نه پوهېږم. علي هغه سړی زموږ کور ته راوسته او د هغه لپاره زما مخې ته ودرېږي. ښه نو اوس څه کوې سهرا؟ نه پوهېږم حاجرې، لاسو پښې مې تړلې دي، نه پوهېږم. باید په تمه شم چې هغه سړی ښه شي او له دې ځایه ورک شي. که کوم څوک هغه وویني نو زه به څه کوم؟ خلکو ته به څه وایم؟ که سلیم ښوونکی وویني هماغه شیبه به یې ووژني. تر اوسه هم سلیم وایي سهرا صبر وکړه، کیدای شي جابر په رښتیا هم بدل شوی وي. څه نظر لرې؟ په خیر راغلی. په لاس دې څه شوي؟ لورې په لاس باندې د څه شوي ووایه که نه؟ اصله چې ویده شوه زه ښوونځي ته لاړم. کله چې ویښه شوې ورسره څوک نه و، غوښتل یې چې زنګ ووهي، نو بیا لاندې لوېدلې وه. په ښوونځي کې د کار درلوده او ولې د موږ ته خبر رانه کړ؟ دا مسؤلیت هم په سمه توګه نشي سرته رسولی، خو بیا هم موږ په تا باور کوو او خپله لور در سره لیږو. رښتیا وایې؟ هو رښتیا وایم. موږ خپله لور د ښه کېدلو لپاره هلته لیږو، خو تا یې بل ځای هم ورته ژوبل کړ. زه تا ته څه ووایم؟ ته څه ډول انسان یې؟ مورې سمه ده، بس که ما خپلې کوټې ته بوځئ. سمه ده، زه دې بیا یم. نه زه مې په خپلې لور پام کوم، ته د ښوونځي ته لاړ شه. زه باید لاړ شم. نور نو زم څه نشم کولی. لومړی وایي دې پاتې ته یې راوله، وروسته بیا بل ځای ښیې. داسې به ډېر زر په ما شک وکړي. ډېره وغږېدلې. سمه ده، همدا اوس هلته درځو. که دا ظلم درنه وتښتې بیا به د رئیس هېڅکله ونه بخښي. دا کار باید خلاص شي. پته خو معلومه ده. راشئ هغه له دې ځایه ویسئ. هسې نم نن شپه له دې ځایه ځم. خدای دې وکړي د ناروغۍ له امله یې رئیس ته جنجال جوړ نه شي. ای ودې ډاره کړم. خیریت دی ترورې؟ چا سره غږېدلې؟ یوې خپلوانې ته مې زنګ وواهه. هلته د ترور لور کره مې اوسېږو. ومې غوښتل دا خبره ورته وکړم. ژوندی اوسې لومان ترورې، هلته ستا په اوږو بار نه اچوم. زه به ځان ته یو کار پیدا کړم. یو ځل چې لاړ شو بیا به وګورو. ترورې هیله کوم راځه چې د باندې لاړ شو. تر اوسه خو زموږ تلو ته ډېر وخت پاتې دی.